کابل نیوز لیدونکو السلام علیکم. په دې ده چې ښه وخت ولرئ. په داسې حال کې چې د حکومت مده او یا هم هغه ټاکل شوی وخت چې قانون ورته پیشبیني کړی ده په ختمېدو ده، خو لا هم د حکومت کابینه نه ده بشپړه شوې. پرون شنبه د پوهنې وزیر باید ولسي جرګې ته د اعتماد د رایې د اخیستو لپاره معرفي شوی و، خو حکومت به وي چې مونږ به په ټولیز ډول هغه پاتې وزیران چې اوس هم وزارتونه د سرپرستۍ په شکل باندې اداره کوي، دوی به په ټولیز ډول ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي. لا هم د قانون خلاف وزارتونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. پوښتنه دا ده چې تر ننه ولې دا ستونزه نه ده حل شوې؟ ځواب هم ډیر ساده ده چې گویا د حکومت د ننه کوم جوړښت او کوم تقسیم یا کوم ویش چې شوی ده، لوی علت به یې دا وي. ښایي د دې ترڅنګ بیا ځینې نور اړخونه هم ولري چې هغه ښایي د فساد مسله اوسي، هغه ښایي پر اشخاصو پر څیرو باندې د دواړو لورو نه باور وي، او یا هم دې ته ورته نورې ستونزې. له قانوني اړخه دا ستونزه څومره یوه لویه ستره تشه ده، او ترڅنګ بیا سیاسي اړخ نه څومره حکومت منفي لور ته تاثیر پې پرې وباسي. له هغه مسایل چې نن یې په خپل بحث کې له خپل درانه میلمه ښاغلي عبدالسبحان مصباح صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا غواړم. مصباح صاحب سوي مشئ هغه بحث چې وار وار شوی ده، او تاسو هم فکر نه کوم چې داسې ټلویزیون او یا هم داسې میز به نه وي پاتې چې دا بحث پکې تاسو نه وي کړی. ستاسو لومړنی جواب به هم همدغه وي، اغلب ګمان چې گویا د دې حکومت سیاسي ویش یا تقسیم د دې سبب شوی چې تر ننه پورې موږ مخالفتونو له امله کابینه د بشپړه ونه لرو. یوازې همدغه ستونزه ده که نه داسې نور اړخونه هم لري چې موږ دغه مرام ته لا تر اوسه نه یو رسېدلي؟ ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په ډېر خواشینۍ سره به په دې بحث کوو چې د موږ د حکومت له میاد نه له دریو نه ورهاخوا کلونه واوښتل، ولې د موږ اوسنی ملي وحدت حکومت په دې ونه توانېده چې د خپله کابینه تکمیله کړي. دا په داسې حال کې ده چې اساسي قانون کې د ولسمشر مکلفیت دا ده چې وزیران به د اعتماد د رایې لپاره لیږي، او دا اصل د اساسي قانون په 44 مادې په لومړۍ فقره کې راغلی ده. او د ولسي جرګې اصلي موقف هم همدغه ده چې د وزیرانو په هکله چې دوی به ورته یو اعتبار ورکوي، تعریف به ورکوي. یعنی کم تعریف چې وزیر ته ورکړل شوی ده په حقوقي لحاظ، او هغه ته موږ یو مشروع وزیر ووایو، هغه د همدغه 44 مادې د 11 فقرې اصل ده چې دغه ځینې کسان چې هغه به وزیران وي، د سرې میاشتې رئیس ده، لوی څارنوال ده، د بانک رئیس ده، امنیت رئیس ده، دا کسان به ځي، دوی به رایه د اعتماد اخلي. او فلسفه یې په دې کې ده چې اساسي قانون د 4 مادې پر اساس چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري، یعنی هر وګړي پورې اړه لري، او دا وګړي کولی شي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه یې اعمال کړي. اوس دغه د ملي حاکمیت د دې موضوع په نه مراعاتولو کې د ملي حاکمیت تر ستونزې سره مخامخېږي. یعنی دا نه اعمالیږي، هغه رقم چې ولسواکي ایجاب کوي، هغه رقم چې 4 ماده د اساسي قانون ایجاب کوي. نو له حقوقي اړخه هغه وزیران چې نن سبا د سرپرستۍ په حالت کې دي چې هغه هم د قانون سره په ټکر کې دي، دوی په حقیقت کې وزیران نه دي. د دوی کړنې نامشروع دي، د دوی کړنې غلطې دي. هغه اصل په حقوقو کې دا ده چې په باطله باندې کوي او څه مبنا کوي هغه به په خپله باطلېږي. او دلیل خو یې واضح ده. دلیل یې د دې ترڅنګ چې حکومت په سیاسي لحاظ باندې وویشل شو، شریک پیدا شو. ترڅنګ بله مسله دا ده چې حکومت، ولسمشر، اجرایي رئیس د خلکو پر وړاندې، د قانون پر وړاندې یو نوع معافیت لاسته راوړی ده. یعنی په دې معنا چې
که چېرته قانون نقض کېږي، لکه څنګه چې نقض شو، لکه څنګه چې په یو تحقیق کې بحث پیدا وشو چې 54% کې اساسي قانون په دغه لغې ورځې چې تصویب شوی ده، نافذه شوی ده، دا نقض کېږي او په همدغه حدودو کې په اوسنۍ حکومت کې هم دا نقض زیاتېږي. نو حکومت په دې هکله نه غبرګون ښکاره کړی او نه اوس جالبه مسله هم همدغه ده، یعنی تاسو د معافیت مسله ورته مو اشاره وکړه چې یو ډول حکومتي لوړپوړو چارواکو او یا هم د حکومت راس یو ډول د معافیت لوري ته روان دي. دغه معافیت ته زمینه څه برابره کړې ده؟ اوس وګورئ په لومړیو سرونو کې کله چې وزیر نه معرفي کېده ښکاره مخالفتونو شاهدان موږ وو چې ډاکټر صاحب عبدالله به ویل چې منم یا یې نه منم، ولسمشر په خوښه ده او یا هم نه ده، په ښکاره لا مخالفتونه بربنډ وو. خو وروسته دغه مخالفتونه بیا د پردې تر شا شو، ډیری تظاهري حالت یې نه درلوده. خو بیا هلته کله چې د وزیرانو د سرپرستۍ مسله مطرح کېدله نو یو دلیل بیا هغه په عامه اصطلاح اوازه سر چاوک، نو بیا دا ویل شي وزیران ځکه سرپرستان یا وزارتونه ځکه سرپرستان اداره کوي تر څو چې له حزب اسلامي سره خبرې نتیجه ورکړي چې یو څه وزارتونه باید بیا حزب اسلامي ته ورکړل شي، داسې اوازې وي که نه. نو ملت صبر وکړه چې ګویا ښه دا مرحله به دې هم راورسي. کله چې دا مرحله راورسېدله بیا هم ملت له سرپرستانو نه خلاص نه شو. اوس داسې اوازې دي چې ګویا دغه سرپرست وزیران ځکه وزارتونه اداره کوي چې ښایي له طالب سره بیا د صلح خبرې نتیجه ورکړي او طالب ته بیا یو څه وزارتونه ورکړي. آیا دغه ډول منفي فکرونه یا خدای نخواسته دغه ډول بې باورۍ پر حکومت باندې یوازې او یوازې عامل هماغه ده د ویش مسله، که دلته زموږ هغه سیاست هم تر دې حده پورې دغه ډول زیګزاګ حالت یې ځان ته نیولی دی چې موږ باید له همدغو مرحلو نه تیر شو؟ ګورئ، دغه قانون یوه مطلقه پدیده ده. قانون چې کله نافذیږي د ده تطبیق په مطلقه او مساوي توګه په وګړو باندې دا د حکومتونو مکلفیت ده. ولسمشر د اساسي قانون د 44مې مادې لومړۍ فقرې پر اساس د اساسي قانون نه د تطبیق د څارنې مکلفیت لري او په ټوله کې درې ګونې قواوې او وزیران او څه کسان چې مسؤلین دي په ټوله کې اجرایه قوه دا د دې مکلفیت لري چې قانون دې تطبیق کړي. هیڅ داسې توجیه نشته که هغه سیاسي اوسي، که هغه اخلاقي اوسي، که هغه د دوی په آند فورس ماژور یا له امنیتي لحاظ نه وضعیت خرابوالی موضوع وسی چې هغه د دې عامل شي چې قانون دې تطبیق نشي. که هر بهانه کوي خو که چېرته که مثلا د حزب اسلامي راتګ وسي یا د طالبانو سره د سولې مسله وسي، هر څه وسي، دا په هیڅ عنوان باندې له حقوقي اړخه د دې عامل نشي کېدلی چې دوی د قانون تطبیق نکړي او دا دې پکې دلیل راولي. د ولسمشر مکلفیت د اساسي قانون پر اساس دا موږ د اساسي قانون ځکه وایو چې همدغه ولسمشر د اساسي قانون پر اساس راجګ شوی. دغه اجرایي رئیس چې اوس په یو قانون نه ورحق په یو غیر مشروع توګه په یو چوکۍ باندې ناست ده، دا په خپله د اساسي قانون د 33مې مادې پر اساس چې ورته حق ورکړل شوی او چې ځان ډماند کړي دا راجګ شو، خلکو ورته رایه ورکړه، مطرح یې کړل. دا چې بیا سیاسي توافقنامه وکړله، بیا چې له مسیر نه منحرفه شول، دا بیل بحث ده. خو ښایي دغه بیل بحث دغه ټولې ستونزې را ایجاد کړي. خو دې کې خو هېڅ شک نشته، ولې ګورې خبره دا ده چې دوی باید له همدغه حالت نه ځان د ویستلو لپاره کار کړی و چې بېرته قانونیت خواته راغلی. دغه مسلې باندې به انشاءالله بحث وکړو. یو اړیکه لرو، دا به واورو. میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده. زدران صاحب ستړي مه شئ. علیکم السلام. تاسو بیا ستړي مه شئ مهرباني. جبران صاحب زموږ سره محکمه هم سره جبران صاحب موږ د پارلمان سره د وکیلانو ته د 15 کالو لپاره رایه ورکړې وه. دا 15 کاله وو. بله 15 کاله نه 8 کاله تېر شو، پارلمان مو مغیر کړی. نو
مسله جبران صاحب څه دا ده چې آیا زموږ کوم یو قانوني ده یو بار کار او خیلی مېلمه چې پلانای کار زموږ قانوني ده زما یو ومنم یو څه وړه ستونزه لرو استودیو کې ستاسو غږ له موږ سره نشته انشاءالله چې دا غږ به مو تخنیکي همکاران ډېر زر انشاءالله چې جوړ کړي په همدې کوشش دي مهرباني انشاءالله چې ښه شوی به وي جبران صاحب زموږ ټول کارونه غیر قانوني دي جبران صاحب دا زموږ د انتخاباتو کمیسیون چې تعیین شوی دی دا هم غیر قانوني دی اوس هغه نه لري کمیشنر نه لري د شکایاتو کمیشنر درې نفره یې ورمعرفي کړي دي او هغه دولت یې نه ورمقرروي آیا دا غیر قانوني نه دی پوښتنه مې دا کار غیر قانوني نه دی دا یې وایي چې 50% قانون پر پښو لاندې شوی دی که ما سره څوک مناظره کوي زه ستاسو د تلویزیون مناظره ورسره کوم چې 90% قانون تر پښو لاندې شوی دی نو پوښتنه مې دا ده چې آیا دا موږ ته ګاونډیانو ویلي دي چې تاسو د غیر قانوني کارونه ترسره کړئ خارجیانو ویلي دي چې د غیر قانوني کارونه ترسره کړئ که چا راته ویلي مېلمونه مې پوښتنه دا ده چې فشار د خارجیانو کوي بیا هم ولس هغه شي که فشار د ګاونډیانو وي باید واضح وویل شي چې یا فشار د ګاونډیانو دی یا فشار د خارجیانو دی وقت خب فشار د خارجیانو دی خو د مېلمانه مې پوښتنه دا ده چې دا فشار د چا ډیره زیاته مننه کوم زدران صاحب مصباح صاحب هم انشاءالله چې خپل تبصره ولري دقیقاً یو سروې خبره شو چې یوازې د قانون یو ماده یا یو مورد چې د افغانستان پایتخت کابل دا نه د نقص شوی نو ټول موارد څه نه څه په ځینو مواردو کې په بېلابېلو مواردو کې د نقصېدو په حال کې او یا هم تر ډېره حده پورې چا ورته سپکاوی کړی په هر صورت مننه کوم مصباح صاحب هم خپل نظر ولې مصباح صاحب فقط د زدران صاحب یو بله پوښتنه هم و چې د قانوني کړنو مسله وه چې شکایاتو کمیسیون هم ورته اشاره کړې ده چې کمیشنران مونږ معرفي کړي خو تر اوسه پورې د حکومت یعنی الله ارګ نه بېرته مونږ ته ځواب نه ده راکړی شوی چې دا کمیشنران مونږ باید ولرو او که ونه لرو یعنی تر اوسه هم دغه ډول ناقانونتوب جریان لري فقط یوه لنډه دمه لرم دې مسایلو باندې به انشاءالله بحث ولرم درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم دا چې حکومت باید څه وکړي او یا چې ولسي جرګه چې د خلکو استازی ده دوی پر حکومت باندې څه ډول فشار راوړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ پیل کړي او یا هم له دغه ادرس نه پرته ملت څه کولی شي او که نه پر دې مسایلو به بیا هم انشاءالله بحث وکړو ستاسو ملتیا غواړم